د ګیلمن لور خپل بابا جان پسې خپل پلار پسې په چغو چغو باندې جاړي. دوستانو ویډیو تاسو سره شریکوم، یقینا چې دغه ویډیو د کتلو نه پس زموږ هم زړه ډېر زیات خفه شو. دا ویډیو په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل ده چې د ګیلمن لور خپل پلار پسې په چغو چغو باندې جاړي. دوستانو ولې به نه جاړي چې د چا نه داسې خوږ پلار جدا شي او بیا په دومره ماشوموالي کې خپلې لورګانې پرېږدي، یعنې پاتې شي ترېنه، نو هغه لورګانې به بیا خامخا پلار یادوي. قدرمنو د ګیلمن دوه لورګانې وې، دوه زامنو، خو که تاسو وګورئ نو هغه اکثره وخت خپلو دغه لورګانو سره ویډیوګانې هم جوړې کړي دي او دوی باندې ډېر زیات مین و. یعنې لورګانې خو د هر چا خوښې دي، خو دته ډېرې ګرانې وي. هغه چې تېره ورځ یعنې پرون خاورو ته وسپارل شو، د هغه په جنازه کې په لکونو خلکو شرکت کړی و، یو د انقلاب سما وه. خو قدرمنو داسې مړي داسې جنازې به تر څو پورې موږ تاسو اوچتوو؟ د دې یو څه حل لاره په کار ده، داسې نه چې هره ورځ یو پښتون وژل کېږي او بیا د هغه نه دغسې ګلالۍ لورګانې ګلالي ماشومان پاتې شي، هغوی بیا بې یار و مددګار بې سرپرسته پاتې شي. او د دوی پلاران چې کوم دي هغوی د پښتنو دپاره خپل سر د کفن په تخته باندې کېدي. دوستانو یقینا چې د سره ډېر زیات ظلم شوی دی، دعاګانې ورته وکړئ الله تعالی دې هغه جهان ښکلی کړي. ستاسو هم ډېره مننه، تر اخره مو راسره ملتیا وکړه.